اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو د نړیوال ټي وي کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ملګری دریاب دولت خیل یم او دا وخت زما سره د سوات د سیمې ستر شاعر لیکوال قلمکار څېړنکار ابراهیم شاه صابر صاحب ناست دی. د هغه سره به یو څو خبرې کوو په موجوده حالاتو باندې کوم چې د اسلامي جمهوریه پاکستان د واکمنو لخوا شوي دي. په هغې باندې یو څو خبرې دي هغه به کوو، خو د دې نه مخکې ستاسو سره یو څو خبرې شریکول غواړم او هغه زمونږ حق جوړیږي. ستاسو پام هم دې ته راګرځول غواړم چې د وزارت خزانه د ترجمان تر مخه په تیر کال کې یعنی په 2019 کې سمندرپار پاکستانو 9.4% نسیوه زرې مبادله دې هېواد ته رالیږلې ده. 9.4% نه سیوا زر مبادله اسلامي جمهوریه پاکستان ته رالیږلې ده چې د هغې په وجه په سټیټ بانک زر مبادله په ذخایرو کې مسلسل اضافه راځي. دا راپور چې ده د ترجمان وزارت خزانه ده. دغه شانتې په اولو 5 میاشتو کې اوورسیز پاکستانو 9.3 ارب ډالر رالیږلي دي. بیا په هغې پسې د 2019 په اخرنۍ میاشت یعنې د نومبر په میاشت کې 1.18 ارب ډالر رالیږلي دي. نو دې نه معلومه دا شوله چې زموږ اسلامي جمهوریه پاکستان چې څومره مستحکم دی نو هغه د اوورسیز پاکستانیانو لخوا ده. اوس سوال دا پیدا کېږي چې دا اواز زموږ په شریکه دا غږ به موږ چوته د وخت واکمنو ته به یې رسوه، په دې کې به زیات رول اوورسیز پاکستاني هغو به یې لبی، په اسلامي جمهوریه پاکستان دننه ولس به یې هم لبی چې آیا کومه پالیسي چې جوړه شوې ده په دې وخت کې د کرونا وبا له وجې چې کومه جوړه شوې ده او په هغې کې واکمن وایي چې د چا سره پاسپورټونه دي او هغو بهر ملک ته تللي دي هغه د دې نه مستثنا دي د اساس پروګرام نه. دغه شانتې چې اوورسیز پاکستاني زمونږ هیواد ته راشي او هغه ځان له په خپله خوله باندې کوم موبایل والي په خپله مزدورۍ والي نو هغه چې راشي دلته کې هغه موبایل د هغو بلاک شي او دومره ټکس پې ولګي چې په هغې ټکس باندې بل موبایل کېږي. نو سوال دا پیدا کېږي چې ولې زموږ د اوورسیز پاکستانو دا حق هم نه جوړ کړي چې هغه د خپلې خولې موبایل د ځان سره راوړي. په دې باندې به یو څو خبرې کوو، بیا به د ابراهیم شاه صابر صاحب نه په دې اړه باندې یو ښکلی کلام هم اورو. نو صابر صاحب په خیر راغلی درته وایم په خیر راغلی جي. عزتمند شي، دروند شي او ګران شي جي ښاد اوسئ. جي صابر صاحب دا راته ووایئ لکه څنګه چې موږ دا خبره وکړه که نه چې دا وخت کوم د کرونا وبا ده او د ملک صورتحال جام دی په هغې کې د اسلامي جمهوریه پاکستان واکمنو چې کوم احساس ایمرجنسي پروګرام جوړ کړی دی نو په هغې کې د پاسپورټ خلک چې کوم دي چا سره چې پاسپورټونه دي او هغو به هر ملک کې وخت ویستی دی بیا پاکستان ته راغلي دي، خیر دی که هغو د رزق درک نه لګي خو دوی د هغې نه مستثنا کړي دي. نو څه ویل غواړئ په دې اړه؟ دریاب صاحب ډېره مننه. په ذاتي توګه که درته زه خپله خبره وکړم نو زه د عمران خان په اخلاص او د هغه په ایماندارۍ شک نه کوم. صحیح. خو د هغه سره لاندې کومه عمله چې ده دا ټوله لکه د هغه غوندې کې مخلص او ایمانداره نه ده. جی جی لکه زه په 2000 زما هم مسافري کړې په 2014 کې تقریبا زه پاکستان ته راغلی یم. تر د هغې ورځې نه تر دې وخته پورې جی جی زه په کور کلي مزدوري کوم، زه الکتریشن یم او په دې کورونو کې په آبادیانو کې زه د بجلۍ کار کوم. خو د بده مرغه حالات داسې دي چې بازار بند دی نو که زموږ کار اډو کېږي هم خو بازار بند دی، سوداګانې نشتي. بیا مراد سعید صاحب دا دغه وکړو چې 8171 ته تاسو خپل شناختي کارت نمبر ولېږئ. ما هم ولېږو، وایي چې ستا د کاغذونو جانچ پړتال به کوو. میسج دغه راځي چې ستا د کاغذونو جانچ پړتال به کوو. بیا راته یو کس دا وایي چې ستا پاسپورټ دی په دې وجه ستا نه کېږي. ای د خدای مسلمانه په 2014 کې زما پاسپورټ راغلی دی او سیټ ته پروت دی. هماغو د ښکتې نه بس داسې ګټه وټه هم نه ده کړې خو دغه خروس کو دی هلته هم شوی دی او دلته هم خروس کو دی. موږ سره نه کوټه اخیستی نه مو پټۍ اخیستی نه مو څه ګاډی اخیستی. جی صابر صاحب یوه خبره دلته کې ستاسو رانیسمه لکه تاسو چې کوم دا خبره حقیقت ته چې چا سره پاسپورټونه دي دوی ته پاسپورټ هولډر چې څوک دي د هغو د دې احساسي پروګرام نه مستثنا دي. نو آیا څنګه چې تا وخت ویستی دی نو تاسو دا نه ګڼئ چې په دې کې د سمندرپار پاکستاني برخه والی او د هغه د مشترکه اوچت کې ځکه بلکل دی وکي. زه به درته مثال په توګه یو خبره کوم. بله زموږ په انګلو ډلې کې یو زنانه او هغې تقریبا چې هغې جړغونې شوې وه هغه جړغونې شوې ځکه هغې وی چې په ما باندې زما خورایونو خیراتي عمره کړې ده. اوس احساس پروګرام ماته وایي چې
تا عمره کړې ده اها او موږ تعالی پیسې نه درکو صحیح نو صحیح دا مناسب ده هغې باندې خو خیراتي چا پې خیرات کړی دی چا صدقه کړې ده خپلې پیسې ورکړې او هغې عمرې له لېږلې ده صحیح ده جی جی چا چې لېږلې ده هغو سره دې خدای خو وکړي خو دا بوډۍ پسې ګناهګاره شوه هغه خو بېوسه ده ولې هغه په پاسپورټ واسه ګناهګاره شوه چې ټوله پیسې نه ورکړي نو دا حق د چا دا حق به څوک پورته کوي ستا څه خیال دی دا به څوک مراد صاحب صاحب ته سوال کوو عمران خان ته سوال کوو خپل صوبایي حکومت ته سوال کوو چې پاسپورټونه کم از کم زموږ وزیر اعلی ته دا پته نه ده په سوات کې خصوصا په مټه کې زما په خیال چې په هر دویم کور کې به 2 کسانو پاسپورټونه جوړ کړي نو ولې یو سړي پاسپورټ جوړ کړی د نن نه 15 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې یا کال مخکې ستاسو پاسپورټ یې جوړ کړی دی خو د ریکارډ وګوره نور حیثیت یې څه دی صحیح په پاسپورټ باندې څوک د جاج خاون کېږي نه نه د دې دا مطلب دی چې دوی پاسپورټ جوړ کړی دی نه دوی مالدار د دې دا مطلب دی دریاب صاحب ته به خفه کېږي نه جی جی پخوا یو مولا لګیو په جومات کې د جمعې په ورځ یې بحث کوو وایي چې جنت پولیس ویرات دی نری دی اوږد دی نری دی اوږد دی په کلونو سفر دی او توره تیاره وایي او جو نری اوږد نری اوږد نری اوږد یو بوډا پسې پاڅېدو وی مولایي صاحب صفا خبرې ولې نه کوې چې جنت شته خو لار ورته نشته دا ته چې کوموې دا ته چې کوموې دا خو نه کېږي پاسپورټ زما په 2014 کې زه راغلی یم ما بل جوړ کړی بلکل مې جوړ کړی که زما وطن ښه وی او په دې کې مزدوري وی او د خلکو پکې ګزاره کېدی ولې دا ښځه بچي پرېښودل دا خویندې میندې پرېښودل داسې اسان کار نه دی خو دا ملک زموږ دونه دی نه پاسپورټ خو ما مجبورن جوړ کړی خو زه خو پې تللی نه یم جی په دې باندې خو ابروز مراد سید صاحب دا اعلان هم کړی دی دا کم چې تاسو کم چې چا سره چې پاسپورټونه دي نو هغه وایي چې موږ په دې کې خبرې روانې دي او دا به هېڅ خبرې هم نشته هغه خبره ده که نه وایي چې اختر تېر شي نګري ته په دیوال وتپه چې زه د ولږې نه خراب شم زما بچی د ولږې نه خراب شي دی به وروسته دی به کال پس زما د پاسپورټ انکوایري کوي ولې دی ما ته وایي چې د ضلعي انتظامیې سره رابطه وکړه ضلعي انتظامیې سره مې رابطه کړې دی دې راشي هغو هم زما طرفه زما نمبر لیږلی د هغې باوجود د شپې په 1 بجې مې میسج وکړو جواب راغی چې موږ بچیان دې پړتال کوو مړه دا خو کمپیوټر دی سافټویر یې جوړ کړی دی جو کمپیوټر خلکو له جواب ورکوي دي بېغمه ناست دي صحیح دی د دې په دې کې دونه ضرور نشته د دې سره سره چې که موږ وګورو که نه زموږ په هېواد دننه چې څومره ظلم زیاتی روان دی نو هغه یقینا چې په خصوصي توګه د ورسیز پاکستان سره روان دی لکه موږ ووایو که نه چې ګوره څونه زرې مبادله پاکستان ته دا خو سرکاري رپورټ دی دا خو ما خپل نه دی جوړ کړی ورېږئ چې که نه چې په 8 نومبر په میاشت کې 1.81 ارب ډالر ورسیز پاکستاني رالیږي دویم سوال دا دی چې کله چې دا ورسیز پاکستاني دلته کې راشي د دوی سره چې کوم موبایل په خپله خولۍ اغوستي په خپله مزدورۍ هلته کې اغوستي دلته چې راشي د دوی دا حق هم اغوستی دی او هغه موبایل ته یې بندي کړي دا سراسر زیاتی دی دا سراسر زیاتی دی په دې ملک کې په لکاو په کروڑونو مالدار دي هغه د ټیکس نه مستثنا دي او مستثنا نه دي خو د دې په لاس نه راځي او یا په لاس یې هم راځي خو خپل دی رشته دار دی یا سیاسي سړی دی هغه سیټ ته دی زما په شان عاجزه سړی راشي او په ایرپورټ کې ته راګیری هغه شعر دی که نه یو شاعر شعر راته راشي وایي چې پریوزي د غریب په سر پریوزي او خدایه څومره تندرونه دي اسمان کې زه ورته جوړ چاپه ګوته کړی یم او کاڼی چې راځي زما په سر لګي ډېر ښه نو صابر صاحب تاسو خو ډېرې ښې خبرې وکړې نو خوښه دې نه ده چې موږ ته خپل یو ګټور کلام هم په دې وخت کې زموږ سره شریک بس دا یو دې ته مې لیکلي دي نو ښه دې کړي دي کار سره سره کوي دي شاعر خو وایي د شاعر چې د قام سترګه او د قام ترجمان یې نو هغه هم د 8171 په دې جواب کې مې لیکلي دی او جانچ پړتال کوو که نه ښه که په ترنم کې ووایې نو ډېر خوند به وکړي ترنم کې زه ته کوشش وکړه ځه ښه جي دریاب صاحب جی چې حکومت میں جانچ پڑتال د کاغذونو کوي چې حکومت میں جانچ پڑتال د کاغذونو کوي زما په قبر به ولاړ بوټي ګلونه کوي واه ډېر ښه چې حکومت میں جانچ پڑتال د کاغذونو کوي زما په قبر به ولاړ بوټي ګلونه کوي او د دې وطن ډېر واکداران دي د مندرو بوتان د دې وطن ډېر واکداران دي د مندرو بوتان د ولس چاته جاړي چاته فریادونه ډېر ښه واه ډېر ښکلی جي ښه د کرونا دا وبا چې دلته څومره غشي ولي د کرونا دا وبا چې دلته څومره غشي ولي هر یو غشی به نیغ زغلي
برابر به ځي 10 لا که بلها ډالرې راشي که پریمانه امداد وشي که بلها ډالرې راشي که پریمانه امداد وشي سل بتې وزیر خوري $1 به ځي 10 لا ډېره لا ډېر ښه بیا ووایي چې دا د کرونا د وبا چې دلته څومره غشي ولي هر یو غشی به نیغ زغلي برابر به ځي 10 لا که بلها ډالرې راشي که پریمانه امداد وشي سل بتې وزیر خوري $1 به ځي 10 لا ډېر ښه جي ډېر ښکلی دا مې یو څو شعرونه نور لیکلي چې دلته چې کله هم سرکار د خلکو مرسته کوي دریاب صاحب دلته چې کله هم سرکار د خلکو مرسته کوي د خپلې خوښې د خپل کار د خلکو مرسته کوي او ځکه د لږې مرمه مړ دې شم زما نه کوي ځکه د لږې مرمه مړ دې شم زما نه کوي باچا د خپل ذکر و اذکار د خلکو مرسته کوي زمونږ سالار زمونږ نه داسې وخت کې ډډه وکړي زمونږ سالار زمونږ نه داسې وخت کې ډډه وکړي په کوم یو وخت کې چې سالار د خلکو مرسته کوي او په خوله خو ډېر څه کوي خو عملا نه کوي په خوله خو ډېر څه کوي خو عملا نه کوي تش د خیالاتو په اظهار د خلکو مرسته کوي او ځینې مالدار اخلي امداد د خوار غریب د برخې ځینې مالدار اخلي امداد د خوار غریب د برخې ځینې غریب او ځینې خوار د خلکو مرسته کوي او بل شعر دی چې په هر انسان کې څوک جذبه د مرستې نشي موندی په هر انسان کې څوک جذبه د مرستې نشي موندی ځینې غریب او ځینې خوار د خلکو مرسته کوي او ځینې ښاغلي د بېشماره خلکو مرسته کوي ځینې ښاغلي د بېشماره خلکو مرسته کوي صابره څه خلک د شمار د خلکو مرسته کوي ډېر ښه صابر صاحب ډېره مننه قدرمنو صابر صاحب خوندور او ګټور شعرونه تاسو واورېدل یقینا په دې کې خو موږ ته یوه خبره رایاده کړه چې یو شعر وایي چې هغه د خلکو د خپلو خلکو مرسته کوي د اقربا پرورۍ په بنیاد دا داسې رپورټونه په الکترونیک میډیا هم راغلي چې د مردان د پېښور کې چې څومره راشن تقسیم شوی دی هغه د اقربا پرورۍ په بنیاد شوی دی دلته کې هم په بعضې ځایونو کې ښه په باقاعده توګه د یونین کونسل صدران تللي دي او د هغې یونین کونسل د سیکرټري په کورسۍ ناست دي او هغه ډیټه یې راغستې ده او په هغې کې د خپل خوښې کسان اډ کړي دي قدرمنو نور وخت ستاسو نه نیسمه خو ضرورت د دې خبرې دی چې کله چې هم قامي غږ وي نو هغه په یو کس په دوو کسو باندې نه کېږي قامي غږ قام له پکار چې هغه پورته کړي او دا غږ به زموږ په خصوصي توګه څومره چې اورسیز پاکستانیان دي هغو به پورته کوي څومره چې په هیواد دننه دي څومره چې د هیواد نه بهر دا وخت ژوند کوي دا د هغو حق دی زموږ حق دی د نورو هم حق دی چې آیا اورسیز پاکستاني چې د اسلامي جمهوریه پاکستان په ذریعه مبادله کې دومره لوی لاس لري آیا دوی د سختې په وخت کې ولې د خپل حق نه محرومه کیږي د بل پروګرامه پورې خپل کوربه دریاب دولت خیل اجازت ورکوي په لوی الله مو سپارم د الله په امان ډېره مننه